د طالبانو د لوړ زده کړو وزیر وایي افغانستان کې د نجونو زده کړې بهیر بهرنی کلتور دی. د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، پام وکړئ ته زه خو ډېر زیات مهم خبر ته. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم وایي په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی. په کابل کې د 11م ټولګي زده کوونکې مریم احمدي وایي تعلیم یې حق دی او باید ورکړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د ښوونځیو دروازې باید پرانیستل شي. اغلی احمدي وایي زه یوه نجلۍ یم او درس ویل زما حق دی. سخته ده چې زموږ ښوونځي تړلي او موږ نه پرېږدي چې تحصیل وکړو. تقریبا 1 کال زیات وشو موږ ښوونځیو ته نه ځو. زموږ لپاره دا ډېره سخته ده چې ومنو نور ښوونځیو ته نه ځو. خو دا یوازې مریم نه ده چې له ښوونځي محرومه شوې، ښایي د دې په څېر ډېری نورې افغان نجونې هم له زده کړو محرومې پاتې وي. له بله خوا وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د نجونو زده کړې د بهرنیو کلتور یاد کړ، دغو څرګندونو ته ګڼ شمېر خلکو توند غبرګونونه ښودلي دي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کاروونکو لیکلي چې پر ښځو او نارینه‌وو د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په یوه غونډه کې چې ویډیو یې د چهارشنبې په ورځ ناوخته پر ټولنیزو رسنیو خپره شوه ویلي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنی دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی. نوموړي ویلي دغه امان الله خان هغه هڅه وکړه لاړ په غربیانو وګرځېده او له هغه خوا یې دغه فرموله راوړه چې ښځې ولې په کورونو کې ناستې دي، ښځې ولې مکتبونو ته نه ځي. همدغه عایشه نخسه یې راوړله او غوښتل چې په افغانستان کې عملي کړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقي په خپل ټویټر لیکلي چې دا ویډیو پخوانی ده. نوموړي ویلي دا ویډیو د هغه مهال ده چې ندا محمد ندیم د کابل والي وه. له دې سره خوا کې افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا مری وایي د ازبکستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان له چارواکو او د تونس، اندونیزیا او د اسلامي همکارۍ له سفیرانو سره یې لیدلي او هغوی ټول له دې سره موافق وو چې د افغان نجونو زده کړې ضروري دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا ومننه.